تر ټولو بهترینه ویډیو ده. دا ویډیو دې په خاطر کوم چې دغه کم سوالونه چې تاسو کړي دي دغه سوالونو جواب باید حتما تاسو پرې پوه شئ. او زه هم خوشحالیږم ځکه بار بار مانه خلک دا سوالونه کوي او زه باید د دې جوابونه اوس درکم. تر اخره ویډیو وګورئ چې در څو مو زړه کې شک و شبهه پاتې نه شي. ورونه سوال کړی ژمنې مرستې په کوم ولایتونو کې دي؟ ژمنې مرستې په اکثره هغه ولایتونو کې موږ کوو چې پروژه کې مو هغوی ته مرستې نه وي ورکړي. له هغې جملې څخه به د سکرین درته ښکاري ټول وګورئ. بل سوال دا دی وایي ژمنې مرستو کې کوم مواد شامل دي؟ ټول هغه مواد چې ستا په کور کې هم ورته زیات ضرورت وي او زما په کور کې هم ورته زیات ضرورت وي ټول هغه پکې شامل دي. د مثال په ډول باندې وریجې وړه دي، ورسره غوړي دي او ورسره لوبیا ده او دال دي او هغه شی چې په ژمي کې زیات موږ تاسو خورو هغه پکې شامل دي انشاءالله. حتی بخارۍ او ورسره کمپلې هم شته. بله پوښتنه دا ده وایي چې دغه مرستې به په څومره کورنیو لپاره وویشل سي؟ تقریبا دا درته ډاډ درکوم ورونو چې د 15,000 کورنیو نه اضافه ترې دا مرستې دي سږ کال ژمي کې انشاءالله. بله پوښتنه دا ده که کوم کس وغواړي په دې کمپاین کې ګډون وکړي نو له کومې لارې به خپلې مرستې استوي؟ بالکل ښه پوښتنه ده. ته کولی سې خپله مرسته له هر څه نه مخکې دا ویډیو در سره شریکه کړې. دا هم ستا مرسته ده په هغه شرط په هغه صورت چې ستا وس او توان نه وي. دوهمه ډول باندې ته څنګه کولی شې موږ سره مرسته وکړې؟ د ویسټرن یونین له لارې، د منیګرام له لارې، آنلاین لینکونه په سکرین درته ښکاري دې له لارې. ورسره جرمني کې موږ اکاونټ لرو، دغه کوم سکرین باندې درته ښکاري دې اکاونټ ته هم خپله مرسته استوی شي. همدارنګه که چېرته ته غواړې چې موږ دا ستاسې مرستې په ډېره اسانۍ سره لاسته راوړو، صرافۍ ډېره ښه لار ده. صرافۍ یا د حوالې له لارې